د بلخ ولایت د محبس عمومي رئیس وایي د بلخ ولایت مقام د رهبرۍ او د زندانیانو د چارو ادارې د غوښتنې پر بنسټ په شمال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا شاوخوا 1500 زندانیانو ته د روغتیایي او غیر روغتیایي کڅوړو مرسته کړې ده. په دې موادو کې تاسو ته معلومیږي چې د یو بندي دپاره د شپږ میاشتو دپاره د یو بندي دپاره چې کوم شیان د ضرورت دپاره هغه ټول په دې کې شامل دي. په دې کې که اوس د نمونې په شکل موږ او تاسو وګورو، دې کې مثلا شامپوګانې دي، کریمونه دي، برش دندان دي، سطلونه دي، د اوبو کولران دي او نور دغسې ډېر مواد دي چې هغه د بندیانو دپاره عرضه کیږي او بندیانو ته توزیع کیږي. نوموړي دغه راز په تیرو څو میاشتو کې د دوی د فعالیتونو او دندو په اړه هم معلومات ورکړل او زیاته کړه چې د زندانیانو د ټولنیز حالات د ښه والي په موخه یې اغیزمن ګامونه پورته کړي او د همکارو دفترونو په همکارۍ د زندانیانو لپاره د غوره خدمتونو په وړاندې کولو کې بریالي شوي دي. په شپږ میاشتو کې یا په 15 میاشتو کې موږ د ICRC په همکارۍ باندې یا صلیب سرخ په همکارۍ باندې چې دواړه یو نهاد دی، خیریه نهاد دی، نو هغه د محبسو لپاره ډېر کومک زموږ سره کړی دی. خاصتا د بلخ د ولایت د زندان سره تقریبا دلته موږ شپږ نوي وطاقه لرو چې دا ټول وطاقونه دوی تخته فرش کړي دي. تقریبا لاندې ځمکه هم تخته فرش کړې ده، دیوالونه هم تخته فرش شوي دي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت په محبس کې 1402 تنه نارینه او ښځینه د بېلابېلو جرمونو په تور بندیان دي چې هر یو بندي ته روغتیایي او د اړتیا وړ توکي ویشل شوي دي.